د امنیه قومندان په دغه سفر کې د دواړو ولسوالیو له امنیتي مسؤلینو سره د جلا ناستو وروسته له قومي مشرانو سره په غونډه کې د پاکستان پوځي رژیم د توغندیزو بریدونو له امله شهیدانو ته د فردوس جنت او ټپیانو ته د ژر روغتیا هیله وکړه. هغه د خپلو خبرو په لړ کې د ولسونو او قومي مشرانو قربانۍ وستایلې او د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړ. که د نړۍ ولسونه دي، که ټول کونړ ولسونه دي، مجموع کې د ټول افغانستان ولسونه دي، د دې نظام تر شا ولاړ دي او شجاعت باندې ولاړ دي او دا ثابته کړې ده چې د هر یرغلګر مقابله یې کړې ده. نو مطلب دغه خلک چې دا دلته اوس هم کوم مقاومت کړی ده او کوم فکر لري او مقابلې ته آماده دي، یقینا له دې خلکو نه موږ د زړه له تله مننه کوو. دا د موږ او تاسې وحدت، دا هېڅ دښمن د موږ او تاسې نشي زغملی. هغه که د موږ او تاسې ګاونډی وي او که د موږ او تاسې نه لرې وي او که د موږ او تاسې په مابین کې داسې یو دښمن وي، دا یې نشي زغملی. د دواړو ولسوالیو قومي مشرانو په خپلو خبرو کې له موجوده نظام سره د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ او دغه ولسوالیو ته یې د مسؤلینو له سفر مننه وکړه. کم تعهد چې د نړۍ ولسونو د اسلامي امارت سره کړی، لیله الحمد تر نن ورځې پورې د نړۍ ولس او د نړۍ مجاهدین، د نړۍ اداره په همغږۍ هماهنګۍ باندې د خپل نظام، د خپل ولس ټولو ستونزو ته رسیدګي کړې او د خپل نظام دفاع یې کړې. ډېر خوشحاله شو د کونړ ولایت د امنیه قومندان چې غازي اباد ته په دې اساس وخت کې تشریف راوړ. موږ ولس ورنه مننه کوو او هر کله دې راشي دلته زموږ د اسلامي امارت نه ولس په کلکه دفاع کوي چې هغه په هر بخش کې. د نړۍ او غازي اباد ولسوالیو مسؤلینو د قومي مشرانو همکاري له نظام سره وستایلي او په خپله برخه کې د ښو خدمتونو ډاډ ورکړ. بوټی په اوبو باندې اوبه کېږي، خو ګورئ دین په اینه باندې اوبه کېږي. بې شمېره شهدا د دې نظام په مخ کې شوي دي. هغه شهدا چې وادري په غرونو کې دي، سمې له چا نه دي راوړي. ځینې شهیدان ورک شوي دي، ځینې فدایان هډوکي خاورې شوي دي، چا یې غوښه هم په دغه کینده راغونډه کړې. دا نظام په سختو باندې راغلی دی، دا په تکلیفونو باندې راغلی دی، دا د فدایانو په وینو باندې راغلی دی. الحمدلله زمونږ سب منظم دی، زمونږ مرتب یو امیر دی. ډېر کفار او بعضې نور غیر ملکیان په دا کوشش کوي چې زمونږ سب ټوټه کړي، خو انشاءالله د ارمانونه به هغې ځان سره خاورو ته خاورې ویسي. د یادولو وړ د امنیه قومندان د خپل سفر په لړ کې د یادو ولسوالیو اداري څانګو سربیره له امنیتي پوستو او د غازي اباد ولسوالۍ دریان سیمې د جوړېدونکي سړک چارې هم له نږدې وکتلې او د سړک جوړولو مسؤلینو ته یې لازمې سپارښتنې وکړې.